د روغتیا د نړیوالې ورځې د رارسېدو سره هممهاله کابل ښار کې یو لوی وړیا روغتیایي کمپ جوړ شو. د رحمان الله ګوربز خیریه بنسټ له لوري د بېوزلو هیوادوالو د لاسنیوي او همدارنګه د روغتیا د ورځې نمانځنې په موخه دغه وړیا روغتیایي خدمتونه د یوې ورځې لپاره یو ګڼ شمېر هیوادوالو ته وړاندې شول او د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ته روغتیایي بستې وویشل شوې. دلته موږ سره ټول هغه هیوادوال چې واقعا یا بېوزله دي یا د ناروغیو علاج توانایي نه لري، هغه موږ رجسټر کړي دي او نن ورځ کې به انشاءالله دوی ته ټول هغه خدمات چې ما مخکې تاسو سره شریک کړل هغه په وړیا ډول دوی ته ترسره شي. بخش‌های داخلی عمومی است، بخش چشم است، بخش اطفال است و همچنان معاینات لابراتواری که لابراتوار هم به تمام خدمات سی هم به شکل رایگان ارائه می‌گرده و لابراتوار هم و همچنان به همین مریضایی که اینا توسط دکتر صاحبا معاینه میشن ادویه رایگان هم از طرف بنیاد خیریه مد نظر گرفته شده. د یاد خیریه بنسټ مسئولین وویل چې په بېلابېلو برخو کې به د اړمنو هیوادوالو سره مرستې وکړي او دا ډول وړیا خدمتونه به په راتلونکي کې هم وړاندې کړي. موږ د صحت یا روغتیا نړیواله ورځ یوازې د پیل په شکل منځو، انشاءالله په راتلونکي کې به په مختلفو برخو کې چې هغه موږ د ځوانانو د ظرفیت لوړونې په برخه کې اوږدمهاله پلانونه لرو، د زراعت او مالدارۍ برخه کې اوږدمهاله پلانونه لرو او د دې ترڅنګ د بشري مرستو په برخه کې موږ اوږدمهاله پلانونه او برنامې لرو. د سپورت پراختیا په برخه کې یوازې نه چې موږ کرکټ ته مشخص کو یا کرکټ ته ځانګړي کو چې افغانستان کې څومره ورزشي څانګې دي هغه به د هغې په پراختیا کې او د هغې په حمایت کې به موږ اوږدمهاله برنامې ولرو. په دغه روغتیایي کمپ کې د عمومي داخلې د ماشومانو عمومي داخلې د پوستکي د ناروغیو تشخیص او درملنه، د سترګو د ناروغیو تشخیص او درملنه او د وینې معاینات په وړیا توګه ترسره شول او همدارنګه د وینې راټولولو کمپاین هم پکې ترسره شو او یو شمېر روغتیایي بستې په وړیا توګه وویشل شوې.